سلامونه خوږو ستړي مشي امیر بیقرار یم او دا وخت را سره د بره پښتونخوا د پکتیا ولایت طاهر افغان صاحب میلمه دی دلته پېښور ته راغلی نو ما سره رابطه وشوه بیا زموږ ځای ته راغلو او غوښتل مې چې ستاسو دپاره د شعرونه ریکارډ کړم نو خدای دې وکړي چې خوښ هم شي را سره ملتیا وکړي پیدا کړی دی خدای شونډې شکر لب دی جارې شمه نعمتونه د پاک رب دی چې څلور مذهب حق وي یو بل وژني نه پوهېږم پښتانه په کوم مذهب دي د عجمو برخې خوارې لازله پیدا کړي خدای پاک مس خلک عرب دي او خوشحالي په روغ رمټو زړونو خوند کړي زمونږ زړونه د غنمو په نسب دي او موږ په ویاړو که د لر دی که د بر دی پښتانه شاعران ستوري د ادب دي د ډیورنډ کرښې ته څنګه معشوقه یې پښتانه دې اړولي په غضب دي په یو دین نشول اکثره خلک وینم دلته ډېر خلک طاهره مذبذب دي د خپلې سطحې د معیار مطابق وغږېږه د خپلې سطحې د معیار مطابق وغږېږه لږ د دې خلکو د کردار مطابق وغږېږه رویباره ګونګ شي ولې چوپ ناستې خبره څه ده خفه کومه دې د یار مطابق وغږېږه ډېر ښه دی بیا ووایه رویباره ګونګ شي ولې چوپ ناستې خبره څه ده خفه کومه دې د یار مطابق او ملا صاحبه بس دی دا مسلې بل وخت وکه د دغې خاورې د واکدار مطابق وغږېږه او ابن غلامه د وطن نامه په خولو وانخلې ابن غلامه د بادار مطابق وغږېږه او منصوره څنګه و د مینې لیونتوب څنګه و قربان دې شمه لږ د دار مطابق وغږېږه او د چا ځواني ده چې ته تشبیه کوې ورسره لږ د نختر او د چنار مطابق وغږېږه خوله ماته ښه ده له ګنډلو نه طاهر افغانه هر وخت د حق او د حقدار مطابق وغږېږه بیقرار صاحب شاد ښې له پامه بد دي خو ته اراده نه کوي ښې له پامه بد دي خو ته اراده نه کوي دې جاهلانو ته نصیحت کول فایده نه کوي ما له یو چا سره دعوه ده او ما واک ورکړی څو ملکان دي زه یې غر کړم فیصله نه کوي ډېر ښه دی طاهر صاحب د دې وطن له مشران نه یم سخت ګیلمن ځان ته یې درې درې ښځې وکړې ما ته یوه نه کوي ډېر ښه دی یار چې هغه ښکلی ترېنه تللی د باور دی وشه د سیدکرم سیمه اوس هغه شان مزه نه کوي ډېر ښه دی یار طاهره ځان د وخت چارواکو ته ټیټ مه راوله څه چې پیسه کوي هغه کار واسطه نه کوي ډېر ښه دی ستا هر تهمت هرې کیسې ته مخامخ ولاړ وي ستا هر تهمت هرې کیسې ته مخامخ ولاړ وي په تا مین هرې لانجې ته مخامخ ولاړ وي زه د هغه ښکلي په زړه کې کرایه اوسېږم میاشت پر نوې دروازې ته مخامخ ولاړ وي ما به وژلی و چارواکی دی په ځان ډارېږم ما به وژلی و چارواکی دی په ځان ډارېږم رقیب چې کله د کوڅې ته مخامخ ولاړ وي خوب وینم شیخ د بزرګي تر څنګ شکونه کوي خوب وینم شیخ هم معشوقې ته مخامخ ولاړ وي او هغه چې لاړو پسې لاړو بیا واپس رانغی هغه چې لاړو پسې لاړو بیا واپس رانغی یو څوک مې هر وخت حافظې ته مخامخ ولاړ وي ډېر ښه دی طاهر صاحب طاهر ته ګوره چې په هر ځای کې ویښته ږمنځوي په ښار کې هر یوې شیشې ته مخامخ ولاړ وي دا دومره بزرګي او دا تسبیح د څه دپاره تر څنګ بیا نشې او تماشې د څه دپاره د دغه یو سوال جواب به څوک راکړي و ماته خانان هسې خانان دي دا چمچې د څه دپاره بس مونږ لیوني چې له چا مخې کړو روان یو د ځینو خلکو چغې مظاهرې د څه دپاره قانون که دا قانون وي نو په خان غریب دی یو شي پیسې د څه دپاره واسطې د څه دپاره طاهره چې په ما باندې مین نه وي نو څه وي لیکلې د غزلې او ټپې د څه دپاره